علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ملګرو خدای دې وکړي چې راته روغ جوړ او خوشحاله به یاستئ. ملګرو په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته د موبایل د ګالري د هیک درې طریقې خوندورې ښایسته او جالبې طریقې در وښیم. هغه که چا خپل موبایل ته کوډ لګولی یا کلپ ورته لګولی لاک یې ورته لګولی، موږ څرنګه کولی سو هغه لاک خلاص کړو او د هغه ګالري هیک کړو. هغه هم یوه ډېره خوندوره جالبه طریقه ده. انشاءالله تاسې لپاره به ډېره جالبه وي، ځکه چې په بند انټرنیټ سره موږ او تاسې کولی سو د یو چا ګالري د بروزر له لارې هیک کړو. هغه که انټرنیټ موږ او تاسې ونه لرو، خو صرف د بروزر په واسطه موږ او تاسې کولی سو د هغه کس ګالري هیک کړو. دا به ډېره نوې طریقه وي او ډېره جالبه به وي انشاءالله تاسې لپاره. نو ملګرو ویډیو نه اوږده وه، راځو طریقه شروع کړو. اول وار کې زه دا بله طریقه در ښیم، کوم چې ګالري لاک ورته لګېدلی، موږ څرنګه کولی سو هغه ګالري لاک هغه کړو، خلاص کړو او د هغه شخص په هغه کې وګرځو، په میمري یا ګالري کې موږ شیان ولټوو او کې وګرځو. نو راځئ چې طریقه شروع کوو. اول وار کې راځو فرض مثال دا اوس ویډیوز ته زه رالم، دا لاک ورته لګېدلی، دا زه نسم کولی چې هغه یې کړمه چې ور داخل سم. دغې لارې زه نسم کولی ګالري ته هم راځم، دلته هم لاک ورته لګېدلی. ښه اوس څه کوم؟ اوس ډایرکټ راځم سیټینګ ته، دلته زه دا اپشن ور خلاص کړم، دلته راځم سیټینګ ته. سیټینګ باندې چې مې کلیک وکړو، وروسته پسې راځم اپلیکیشن ته. دغه اپلیکیشن باندې مې کلیک وکړو. اپلیکیشن دلته اوس زه چې پیدا کومه، دلته دغه لاک پیدا کوم، کوم چې دا هغه ته برنامو ته لګېدلی ده. ګالري لاک پیدا کوم زه اوس. دغه د ملګرو دغه د زه اوس دا را خلاصوم کولاوم. په اول وار کې به ملګرو تاسې راسئ، دا لاک چې تاسې ته نه در خلاصېږي دا به دلته هغه کوي، دلته به کلیک پرې وکړئ، دا کلیر ډیټا باندې به کلیک وکړئ تاسې، دا کلیر ډیټا باندې به ووایئ. اوس دلته زه نسم کولی دا دغې لارې خلاص کړم، ځکه چې دا په اکثره برنامو کې دا دلته خلاصېږي. وروسته بیا پسې راسم دغه به پسې کلیک کړم او دا پرس ټاپ باندې به کلیک وکړم. نو ملګرو د دغې برنامې کلپ دلته نه خلاصېږي. زه اوس راځم سیټینګ کې بل ځای ته ځم، دلته به راسئ اکسیسبیلیټي ته به راسئ، دغته به راسئ، ما غلط وکلیکو، دا اکسیسبیلیټي ته به راسئ، دلته به راسئ، دغه به دا به چلاندې، دا آپشن به چلاندې، دغه به تاسې آن وي، تاسې بیا اپ کړئ. دغه ده اوس دا ما اپ کړو. اوس زه کولی شم هلته ټوله ګیلري کې وګرځومه. دغه د ملګرو وینې ما ته ګالري را خلاصه سوه. اوس زه کولی شم په هر شي باندې اوکې کړم. اوس که تاسې غواړئ چې بېرته یې په خپل حال کړئ، ورته موبایل بېرته به شاته ولاړ شئ، سیټینګ باندې به کلیک وکړئ، دلته به اکسیسبیلیټي ته ولاړ شئ، دا برنامه به آف وي، تاسې بیا آن کړئ، دغه د بېرته ټرن آن. اوس چې په برنامه باندې بېرته وروسته کلیک وکړئ، اوس بیا به لاک ورته لګېدلی. نو تاسې کولی شئ یوه طریقه دوه طریقې خو دغه وي. اوس تاسې راځئ تاسې ته ډېره ښایسته خوندوره او جالبه طریقه وښیم چې هغه په بند انټرنیټ باندې تاسې کولی شئ هیک کړئ. اوس زه راځم کروم بروزر ته راځم، اوس د چا میمري ته ورځم، الې به ورته ولیکئ فایل، دا دوه ټکي به ورکړئ، 3/ دا سلش به وسیټ کارت، دا به اوکې کړئ. اوس تاسې کولی شئ دغه د موبایل ټوله ګالري درته راواړوله. اوس فرض مثال زه ورځم زپیا ته، چې کوم شیان ما کتلي هغه په دغه رنګ باندې درته رنګ سوي، په دغه تور غوندې رنګ باندې درته رنګ سوي. اوس زه راځم زپیا ته، زپیا کې پسې راځم ویډیوز ته، تاسې ته مثال در ښیم. فرض مثال زه دغه کرن خان سندره ده، دا پلی کوم. مثال تاسې کولی شئ دا ټولې سندرې پلی کړئ.
دغه د ملګرو هیله ده چې طریقه مو د خوښې وړ ګرځېدلې وي، د خوندورو او جالبو او ښایسته طریقو لپاره زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ. مننه.